अस्सलामु अलैकुम अमलियात मोहब्बत चैनल की तاسو هر کله دی مانن تاسو ته پاره د محبت یو ډیر بهترین او یو ډیر زبردست تعویذ راوړلو دا یو داسې تعویذ دا د دې سفلی تعویذ نه تیز او د تور جادو نه زر اثر کوي کڅوک تعویذونه کوي د هغو تعویذونه اثر نه کوي نو دا تعویذ ډیر مجرب او ډیر زبردست تعویذ دی دا زما ازموده تعویذ دی د من تاسو ته لپاره راوړلو چې دا تاسو وکړئ او فائدہ ته اوچته کوي دا تعویذ هغه خلکو د لپاره دی چې تعویذونه کوي او د هغه تعویذونه اثر نه کوي اکثر داسې خلک وي چې مزاج په یو بل سره نه ملاويږي نو په هغه باندې تعویذونه ډیر کم اثر کوي نو دا کله چې مزاج نه هم ملاويږي په خپل کې یو بل سره نو دا تعویذ کوي او چې کومه طریقه ز تاسو ته خیامه هغه طریقې سره تاسو وکړلو تاسو په کې سم میسټیک او نکړلو تاسو مزاج به هم یو بل سره ملاو شي نو د دې وجنه دا یو ډیر زبردست تعویذ دی دا تعویذ تاسو وکړئ او فائدہ ته اوچته کوي ما دا یوټیوب چینل تاسو خدمت لپاره جوړ کړی دی هغه خويندو لپاره ما جوړ کړی دی چې هغه نور چاته نشي تللی نو د دې وجنه چې هغه زما دا ویډیو ګوري او زما د تعویذونو نه فائدہ اوچته کی او خپل مینا محبت خزا خاون کور کې جنگ جګړې چې څه هم رشتہ وی چې کوم رشتہ هم وی په هغه کې محبت پیدا کولو د پاره دا صرف د لپاره نه دی چې تاسو خپل محبوب د پاره وکړي کچري تاسو په کور کې رونو جنگ جګړې وی نو دا تاسو رونو د پاره هم کولای شي یا تاسو خويندو سره جنگ جګړې وی نو دا تاسو خويندو د پاره هم کولای شي دا تاسو خزا چې خاون خپل کې جنگ جګړې وی دا هغه د ختمولو د پاره هم کولای شي زه تاسو ته په یوټیوب باندې ډېری اسانۍ سره ویډیو جوړې کما او اسانۍ سره مو پوي کما او تاسو ته تعویذونه اپلوډ کوم چې تاسو تر فائدې اوچتي کوي او تاسو د جلی پیرانو باندې تاسو خپل پیسې خراب نه کوي نو دې ته وجینا چې څنګه زه تاسو ته وایم تاسو خپل اول ویډیو پورا ګورئ تاسو ویډیو سکپ کوئ ما چې تاسو په ویډیو باندې پوهیږئ هغه د بعد تاسو عمل کوئ چې کوم عمل هم وي د تعویذ کولو لپاره تاسو وو اول صفا سوترا ولمبي صفا لباس په واچوي او ځان پورې وو خوشبو ولګوي او سلور وړو صورتونه وایت الکرسی په ځان باندې چوف کوي بیا به د قبله طرف ته مخ کوي بیا چې کله تاسو د تعویذ لګي نو د تعویذ د لپاره یو صفا بالکل چې هغه باندې لګیری نه وي بالکل صفا سپین وي کاغذ وي هغه راواخلي او هغه باندې به د تعویذ لګي او یو تور پین را واخلي او چې کله تاسو دا لیکي نو تاسو کوشش کوئ چې په هغه کمرې کې تاسو سره زنانه نه وي او هغه کمرې کې داسې سشور نه وي چې کله تاسو تعویذ لیکي نو تاسو سوچ بل طرف ته لاړ شي ولی چې تعویذ د پاره چې کم سوچ ته کم خیالات ته کم مقصد د پاره تاسو کوئ نو چې تاسو یقین پوښتوي اکثر خلک تعویذونه کوي خو یقیني کچاوي هغه تعویذ وکي او بیا یو رسته رنوي بیا وای چې دا تعویذ اثر نه کوي نو دا تاسو ارمان ته چې د دنیا په کم ګډ باندې وګرځي چې تاسو یقین پوښتنه نوي نو یو هم تعویذ تاسو مکوي دا ز تاسو تویم چې هغه تعویذونه تاسو د لپاره هیڅ هم د فائدې نه دي اسه په تاسو خپل پیسې خرابوي ها نو چې کله تاسو صفا سوترا اولمبي دي تاسو هر څه وکړلو نو بیا به تاسو داسې یو بوکس جوړ کړئ یعنی خانه به جوړه کړئ په هغه کې به تاسو دا عادت اولی کړئ د سور عادت والا بیا د کوم ځای کې چې لیکل شوی دی فلا بن فلا هغه ځکه به تاسو د خپل محبوب نوم یا د هغه چا نوم ولیکئ چې چا لپاره دا تعویذ کوي بیا به که هلک وي نو بین به کوي او که جنې وي نو بنت به کوي بیا به د هغې د مور نوم ولیکئ بیا به تاسو د خپلې نوم او د بن یا بنتې یا بیا د خپلې مور د نوم عادت به تاسو وباسئ چې کوم ځای کې تاسو د خپل محبوب نوم لیکلی وي نو هغلته کې به تاسو د خپل نوم او د خپلې مور د نوم عادت ولیکئ یعنی د دو په منځ کې
بیا چې کله تاسو دا تعویض مکمل شي نو تاسو به یو ماچس راواخلئ یا به لیټر راواخلئ یا به چولا راواخلئ په هغې باندې به دا اوس وځوئ او د ده نه چې کوم راک وځي هغه به تاسو په هغو اوبو کې واچوئ چې کوم ځای کې صفا اوبه بهیږي یعنی نیر وي دریا وي تاسو به دا په هغو اوبو کې واچوئ نو انشاءالله دا به تعویض به تاسو ته په هغه ټیم کې رزلټ درکوي د ټیم نه دی مقرر چې کني دا به یو ورځې د پاس کار کوي یا د 2 ورځو د باز د هر یو تعویض یو ټیم مقرر وي خو دا تعویض چې کله تاسو وکړئ نو دا تعویض هغه ټیم کې اثر کوي چې څنګه تاسو دا اوبو کې واچوئ او واپس کوئ ستاسو کار به شوی وي دا تعویض ټیم نه اخلي دا تعویض کچېرې تاسو مجبورۍ کې کوئ نو وی کوي او که د چا د تنګولو دپاره یې کوئ نو بالکل چې کوشش هم ونه کوي ولې چې دا ډېر زیات خطرناک تعویض دی اکثر ملایان هغه تعویضونه ورکوي چې کم تعویضونه اثر کم کوي ولې چې د سخت تعویض ولا اثر چې کمی هغه تاسو چا د تنګولو دپاره وکړي یا د چا د ژوندۍ برباد کولو دپاره وکړي نو د دې وجې نه علما تاسو ته ډېر کمزوري تعویضونه درکوي د دې وجې نه ما تاسو ته یوټیوب چینل جوړ کړی چې زه ته کې تاسو ته هغه تعویضونه درکما او تاسو ته فایده اوچته کوي چې کوم تعویضونه زما ازموده وي او د خلکو کارونه پیښ شوي وي که دا تعویض تاسو وکړلو نو انشاءالله ستاسو کار به الله په حکم سره وشي ولې چې د الله د حکم نه بهر هیڅ یو تعویض هم اثر نه کوي او نه وظیفه اثر کوي او زما یو خوږ ورور ما ته کمنټ کړی دی وایي چې یو تعویض په خپله نشي کولی بل څوک یې ورته ورکولې شي بهشکه هغه څوک ورکولې شي ورته چې هغه مانه اجازت اغسته وي او 15 وخته منځ گزار وي یعنی منځ دی پابندۍ سره کوي او چې ته منځ او دس نه کوي نو بیا ستا عمل دا بالکل کار نه کوي اسې ځان مستړی کوي ولې چې روحاني طاقت د منځ سره رسی عبادت سره رسی د الله یادولو سره راځي نه چې ته الله نه یادای نو ستا روحاني طاقت بچرته نه زیاتیږي نو د وجې نه چې څوک منځ او دس د پابندۍ سره کوي نو هغه د تعویض لیکلی شي او بل ته ورکولی شي او که منځ او دس نه وي نو بیا اسې ځان مستړی کوي بیا و تعویض اثر نه کوي او تاسو به وایي چې دا اسې یو دروغ دی او بل یو ځوان راته کمنټ کړی دی هغه وایي چې زما محبوب ما سره خبرې نه کوي نو ته اول د هغه مزاج معلوم کا او خپل مزاج معلوم کا بیا د هغه په مطابق سره زما په یوټیوب کې چې ویډیو وګوره او هغه تعویض وکا ولی چې ما په هر ویډیو کې تاسو ته ویلی ني چې تاسو مزاج اول معلوموي بیا تاسو تعویض کوي چې مزاج تاسو ته معلوم وي چې تاسو آتشي یې آبي یې خاکی یې بعد یې تاسو کم یو مزاج دی او تاسو د محبوب کم یو مزاج دی نو چې کله تاسو ته دا پته ولګي نو بیا به د هغه په مطابق سره تاسو تعویض وکړئ نو انشاءالله بیا به اثر کوي ډېر رونه ماته وایي چې ستا واتس اپ کار نه کوي ما تاسو ته وویل که چېرې د سکرین باندې چې کوم لګېدلی دی دې باندې تاسو ته زما واتس اپ نه میلاویږي نو ما په انبوکس کې هم واتس اپ نمبر ورکړی دی تاسو ما سره په هغه باندې هم کنټیکټ کولی شئ چې د چا څه مسله وي تاسو صرف خپله مسله په میسیج کې بیانوئ ما سره دومره ټیم نه وي زه کول اټینډ کما او تاسو سره خبرې وکما چې د چا څه مسله هم وي تاسو خپله مسله په میسیج کې بیانوئ ما ته چې ډېر خويندې رونه شته دي چې هغه ما سره په واتس اپ باندې کنټیکټ کوي او ما ډېرو ته جوابونه هم ورکړي دي خو په میسیج کې ورته جواب ورکوم چې کله ما ته ټیم ملاو شي زه هغه لا جواب ورکم او هغه عمل وکړي یا د کوم مقصد لپاره عمل غواړي نو زه تعویض هغه عمل لپاره مغه ته وکم او وی لګم وتا نو دې شانتي کده چا د کوم مقصد لپاره تعویض وکړي وي نو تاسو کمنټ هم کولای شئ او ما سره په واتس اپ رابطه هم کولای شئ زه اچانا سه هم نه غواړم چې تاسو ماته پیسې راولېږئ دا زه فی سبیل الله کوم چې تاسو ته اسانتیا شي او تاسو د زړه ارمانونه پوره شي ما خو تعویضونه تاسو کور ته تاسو فون لره وړل اوس د نه فایده او چتول تاسو خپل کار دی او چې کله هم ویډیو زه اپلوډ کما نو زما ویډیو سکیپ کوي ما ولې چې زما چینل نوې دی ما ته د وخت ټایم ضرورت دی
और د سبسکرایب ضرورت دی، یعنی ماته د سپورټ ضرورت دی. تاسو ما سره سپورټ وکړئ چې زما چینل مختلط شي او خلک ته فائدہ اوچته کی. اوس کدا زه غواړم چې زه د تعویض تاسو ته اجازه درکما، نو دا اجازه اخیستلو لپاره زما چینل سبسکرایب کړئ او په کمنټ کې الله اکبر ولیکئ. زما د اړخ تاسو ته روحاني اجازه ملاو شي. بیا کدا تعویض تاسو ځان د پاره کوي یا د بل چا د پاره کوي، ان شاء الله دا به بیا تاسو ته 100% خپل رزلټ درکوي. اور اکثر خلک د سشت دي چې هغه فیک آیډي نه جوړی کی په یوټیوب باندې، فیک چینل جوړی کی او د بل چینل نه ویډیو راوخلی په ماه کې اپلوډ کی. نو هغه نه چې څوک نقل وو کی یعنی تعویض تی او کی، نو هغه بیا اثر نه کوي. ولې چې هغه تعویض ریل زما یوټیوب چینل دی عملیات محبت، دین علاوه زما بل چینل نشته دی. اور د واتس اپ نمبر تاسو سره دی، تاسو په مخه باندې رابطه کوئ او تاسو زما یوټیوب چینل وګورئ چې ټولې پکې ریل ویډیوګانې دي، یعنی ما پکې د بل چینل نه دی اپلوډ کړي. اوس یو نوې چینل چا جوړ کړی دی چې په هغه کې زما یوټیوب نه ویډیو ډاونلوډ کیږي او په هغه کې اپلوډ کیږي. دا خو هغه د پاره لکه اس هم د فائدې نه دی، ولی کاپی رائټ به پرازي، نو دا هغه د پاره اس هم د فائدې نه دی. نو د وجینا تاسو ریل چینل ګورئ، ریل یوټیوب کې چې کوم وی تاسو هغه ګورئ. د فیک چینل تاسو اسې ما جوړوي، ولی چې تاسو چینل فیک جوړ کړئ بیا څوک تعویضو کی یا عملیاتو کی یا وظیفو کی، نو بیا هغه الټا اثر وکي. نو بیا د هغه انسان نه ما بدېږي چې چا هغه ویډیو ویر کړی وي، یعنی ما دا ویډیو ویر کړی دا او زما ویډیو بل څوک ډاونلوډ کی او په خپل فیک چینل کې اپلوډ کی اور بل انسان مغه ویډیو وګوري اور هغه تعویض وکي. نو هغه تعویض ایس هم د هغه لپاره فائدې نه وي، الټا هغه ته پکې نقصان ملاوي کی. نو د وجینه داسې کار مکوئ چې تاسو د بل چا زړه آزار وي. او دنه علاوه زما بل چینل نشته دی، انسټاګرام اور ټیک ټاک کې زما اکاؤنٹ نشته دی. نو د وجینه تاسو په ټیک ټاک باندې وګورئ یا په انسټاګرام باندې وګورئ یا په یوټیوب کې تاسو چې کله چینل تیر شي زما ویډیو، نو تاسو هغه چینل چې کوئ چې هغه ریل دی او کا فیک دی، کپ فیک وی، نو تاسو په رپورټ وای چې هغه چینل د یوټیوب نه ختم شي. یوټیوب اکثر هغه چینل بندي چې کمی چینل فیک وي. نو د وجینا ته چا زړه ما آزاروي، نو زما یوټیوب نه اجازه هم اجازه نشته چې هغه ویډیو ډاونلوډ کی او په خپل چینل کې اپلوډ کی. امید لرم چې تاسو زما ویډیو خوښ شوي وي او که خوښ شوي مو نو ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او سره د غنټې نشان هم اون کوئ چې کله زه ویډیو اپلوډ کوم او تاسو ته اسانۍ سره ملاوي کی. بقایا به تاسو سره په نیکسټ ویډیو کې ملاوي کوم. تر هغه پورې مو په لوی الله سپارم. الله حافظ.